قرآن کریم کې راځي چې 15 خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. 15 سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه، قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. چې په کوم ورځ به په کوم تاریخ به علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي. قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی. علماء لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې د ورځې ته جمعه ولې وایي؟ جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې تم جمعه څه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیش. نو جمعې ته جمعه ویل یو وجه دام ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی. اوس تاریخ بچي نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. اوس کتا سوای چې دا موسمیات والا اعلانو کی چې پلانی ځای کې باران امکان دی او دا دی. کله و یو نش ما خپل 2000 ځل دا تجربه کړې ده. او یو نش پالات او په اسباب باندې دی دا معلوم کی چې د دې طرف هوا کې نمی ده. د دې داسې مثال دی لکه ترمامیټر باندې چې اته به سړی ګوري. نو جب لاندې ترمامیټر چې کېدی نو هغه پاره چې کوم انسې ته ورسي نو پته ولګي چې د دومره ډیګري ته به 101 دا یا 102 دا یا 103 دا یا 104. نو دغه سي آلات باندې دا معلوم کی چې د دې طرف هوا کې نمی ده. ا قدرت مخالف بل هوا پیراولي هغه نمی و تختی او په غزاړو باران نشي. نو وينزل الغيث، دا علم سوا د الله نه بل اچا تنشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام، بل دا علم سوا د الله نه بل چا تنشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه دی. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینه دی. اسپیټال کې اومه زما لور داخله کړي و. ډاکټرانو ما ته وی چې مولانا صاحب ستا نه یو مسلې تپوس کو. قرآن کې راځي چې ويعلم ما فی الارحام، کم شی چې پر رحم کې دی په دې خدای عالم دی چې دا الک دی او کجینه ده. نو اوس همونږ چې سکرینینګ باندې وګورو نو دا پته لګي چې دا الک دی او دا جینه ده. او خدای وی چې دا پته یې چاتم نشته سوا د الله. نو ما د دې دو جواب وکړ. ما ورته وی چې ګوره خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام. ارحام جمع د رحم ده.
رحم هغه کڅوړې ته وایي چې کومه کڅوړه کې دننه خېټه کې بچی لویږي او تربیت پکې علي او پکې تر 10 میاشتو پورې پروت وي رحم هغې ته وایي. اوس دا رحم چې دی د دې شکل بالکل د پوکاڼۍ په شان دی، لکه ماشومان دا پوکاڼۍ پړسئ او بهو د دې داسې مثال او د دې رحم خوله چې ده هغه د تشو متیازو خولې ته بالکل مخامخ. نو مال خدای ویلی دی چې وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عالم دے اللہ ما پا اغا شی باندے فی الارحام چکم شے پر رحم کے پر رحم کے دننا چکم شے پروت تے پا دی خدا عالم دے چی دا بچ شے جوڑی مال دا دے دا مانا چی سو وقت کی د پلار نطفه د مور رحم تلاړش او هغه سره بیا د مور نطفه یو زیش. د قران کریم مراد دا ده چې د مور او د پلار دواړه نطفه چې یو زیش وي په دې اوس زه علم ما چې دې دوه نطفو نه بزا لک جوړو موقع په دې جنای جوړ ما په دې خبرو پوهیږي. اوس خو تاسو ته ډېر پوهېدل پکار دي ځکه چې ښځې پوهې شوي دي نو تاسو به څنګه نه پوهېږئ. ښځې پوهې شوي لاړې کومې مرتبې ته ښځې ورسې او تاسو ما هغه د شاه دوله شیخان یې اوس خو ښځې پوهې تاسو یې ټل تکړئ. تاسو چې کور ته سودا یوسئ کپړې مپړې نو ښځه یې داسې وګوري نه اوس کپړه ده چې تا راوړه وایي درته که نه په ایمان دا ستاسو ښځه نه شی ده چې تا راوړه مړه نو سړي پشاب په څه پوه کړي په خپلو وړو دې خپېمانه کړي غوښه که یوسې کور ته داسې راوچته کړي اډو سړی ورته نه ښکاري ټولې پیپړې او اډوکي درکړي سړی ورته نه ښکاري. نو ښځې هغه سټیج ته ورسېدې چې مونږه اوس ټلته شو لا نور دے خدای خیر کی وہی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. دالا ابتدا دا عشق تماشے بول نو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ وی دغا وقت کی پا دی زا علمم او زپی پویم چه دا دی دو نطفون بزا الک جوڑو موکا جنائی بجوڑو مال ڈاکٹر صاحب اس وایا نو ما توی چه کریکٹ مال کریکٹ دے او کا ٹوکرائی دی ہوئی زب کریکٹ نہ پوئے گا پختو آیا یا اردو آیا سب پوئشو ویلو سپوئشم چه دا خبر ادا ٹک ما کتب سکریننگ باندی اگا جرم چه کم جراسیمونا دا مور پراہم کے الگ جوڑی گی یا جنائی جوڑی گی کہ اگا جرم معلومو لے شے چه دے جرمونا با الگ جوڑی گی او که جنائی با جوڑی گی اگینا بعد بیا پا ما سوالو کا بیا با انشاءاللہ بل جواب در تک. قرآن اگا کلام نہ دے چے تو یو سڑے پا دے کے پاتے راولے او دے جواب نشی کولے. جواب عالم سڑے دا ہر سوال کولے شی کمزے کی چیز استا دا سوال جواب نکڑے شم دے دا مانا نہ دا چے اسلام عاجز دے جواب نشی کولے
بلکې زما علم کمزور دی ځکه جواب نشم کولی. تاسو خیال راغی اسلام محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانه لیظهره څنګه دی لیظهره علی الدین کله. اسلام دې د پاره دی لیظهره علی الدین کله چې دې په اعتبار د دلیل سره په ټولو ادیان باطله باندې غالب وي. په اعتبار د دلیل سره اسلام چې دې هغه یو دین هم د ځمکې په سر پاتې نشي راوسته بلکې د هر مشکل جواب چې دې هغه اسلام سره. تاسو هم باندې یو سوال وکړي چې اسلام قرآن او حدیث دا ویلي دي او ظاهري خبره دا ده د دې جواب وره. اوس مال د دې بازي وخت کې جواب رانشي د دې دا معنا چې زما علم کمزور دی کینی جواب ضرور شته. تاسو خیال راغی نو ويعلم ما في الارحام دریم شی دا ده چې د دې علم سوا د الله نه نشته بل چاته چې د مور پر رحم کې با د نطفونه الک جوړیږي او کجنې به جوړي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو. الله وی اچا تدا علم نشتا چې زب سبا څه کار کو. اراده یو څه کړی وي او ورپیخ بل څه. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم په لاره کې د لارای ووي. اراده دې کړی وي چې زه ټیکادارای پسې ځم په لاره کې درته دشمن ناس دی ولید. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم خیال امراغه چې دکان ته ځم نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دی هارت اٹیک وشو دکان ته هم نرس روانه چې زه سودا راوړم आवाज در پسیوشي چاله په ماشوم هیزا او لګیدا دستونه الټای په ولګي. اس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اس نفس په دې قادر نه ده چې زب سبات څه کار کو. اراده د خیر کړی وي ورپیخ شر شي. اراده یو څه کړی وي ورپیخ بل شي. دا سلورم وما تدري نفس بأي ارض تموت. پنځم دا الله فرمایي چې اس نفس په دې قادر نه ده چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې زب کم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلات سکے بادشاہانم پدے قادر ندی چې مونږ به کم ځای کې مړ کی. او ضیاءالحق صاحب ته کدا پته وي چې زب پاوی جاس کې مړ کېږم نږدې به ورغلې ها نږدې به ورغلې. هغه جرنیلانو د فوج ته چې پته وي د امریکای سفیر ته چې پته وي چې په دې جاس کې به مونږ مړ کېږو د جاس ته بدوی ورختلی. نو غریبان خود سکے چې بادشاہانم په دې علم نشتا چې زمونږ مرګ به په کوم ازمکه باندې زب څنګه مړ کېږم او بابا مې وړي په ګولای به لګم کوی ته به غورځېږم څوک به مې علالۍ لارای به مې وای موټر به مې وای ولا برابر کیږي. زما مرګ به په کومه طریقه. تاسو د جمعات کې ناس خلق ټول وای چې چاته دا پته شته چې زب په کومه طریقه مړ کېږم چاته. نو وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس نفس په دې قادر نه ده چې زما مرګ به په کومه ازمکه باندې. د دې زمن کې مفسرین وایي چې سليمان عليه السلام تقریر کول او اسرائیل علیہ السلام دے مجلس تراغ
مجلس تراغه نو یو بوډا غوندې سړی و، هغه ته ډېر کته دسې وران وران. بوډا وویل سلیمان علیه السلام ته چې دا څوک دی دا سړی؟ ویل دا هغه ملایکه ده چې د هر چا میلمه کېږي، دا اسرائیل دی. بوډا په جړا شو، ویل د ده دا کته ما ته ډېر وران دي، والله وجدي خدای ته وګوره چې ما د دې ځای نه اوچت کاو، هندوستان ته مې بوزه. دا واقعه وا په شام کې. سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړو، بوډای اوچت کو او د شام نه د هندوستان ځمکې ته راو. اسرائیل علیہ السلام نه تپوس وکړو چې دی بوډا ته دی ولې داسې وران وران کته؟ ورته صاحب خبره دادا چې ما د ډېر تعجب د وجې ورته وران وران کته. ما ته الله حکم کړو اوس چې دی بوډا نه روح واخله په هندوستان کې، او بوډا ناسته په شام کې، او د دو د خدای د وعده په منځ کې کل بل 15 منټه پاتې. 15 منټ کم ټیم چې د دنه د ساويستو الله ما ته خودلې دی هغه کې 15 منټه پاتې. نو تعجب نه کولو چې یا الله 15 منټه پاتې دي، په 15 منټو کې به د هندوستان ته څنګه راسي؟ خو سليمان د خدای او د انسان وعده برابر نه دي. بس ورپسې والوتو او د هندوستان په ځمکه د چنغړک نه ونی او سایتي. نو چې کمزه کم ټیم الله ستاد روح وستو مقرر کړي، ور غرب برابر شي او غزاله بده ور غرب کوئی بم نه ور برابر و. تما ته وای چې نن ستا په ملک زرګونه مرګونه وش، 10 چرته وش، 10 چرته وش، او د کلاشنکوف ګولای تا ته کور تراشی او په کټ کې پروت په ولګیو مرش. 10 چرته وش. اوس بلا خبره ده چې دځ کول خکار ده که بد کار ده. هغه د پلیت حکومت نه تاسو کوي چې دا دځ کول خکار ده که بد کار ده. دا تاسو چې را کومه جنای خوخه کړی ده دغه نه تاسو سورته خوشاله کلی ته تلم ما یو بوډاله زوی ټلویزیون را لېګلې زمون خپل دی. نو ما ته وی چې ملا صاحب په دې ویر کې پسې ډېر باد مایا مال چې ولی وی چې هغه ډبله غوندې را تصویر لګلی ده ماښام ټیم کې چې پکې وګورم نو هسې مې زړه خوشحال شي. ټوله ورځې مې داسې زړه خوشحال وي. او دې ویر کې پسې ډېر باد مایا ما اورېدلي دي چې ته برخلاف یې بوډا راته ٹھیک ده کنه ګرځي ورپسې ګورئ بچ سبکی انجام بم سي د ملک اقتصادي طور بیړه تباہ شو. نن لس 15 ورځې وشوې چې په بالا ماڼۍ کې اوبه نشته ټیوبویل پریوته دی. کمیټه څه شوه سیلاب یوړه کمیټه کې تصور د دې کېږي چې دا میر زمارا شي او دا میر زمارا شي. حکومت په دې قهر اخته ده په دې قهر نه ده اخته چې په ثابت کلی کې وبنشتا یعنی د بالا معنی نه جاموي وینځل د پارا زمون کور ته خلق راضي او زنانه راضي زمون کور کې جامي وینځي چې د جامو وینځل او به ور کوي. لالا روح قانونی کی تیار ٹیوبویل پروت تے
کمیټه والا په کم عالم فنا بم لګېدلی دي چې تر اوسه پورې په دې ګرمۍ کې ماشین ورته نه راوړي او پې نه لګوي تیار ټیوبویل پروت چرته چې د دوی د خېټې کار نه کیږي هلته د ټول قوم خدای په اوبو یوړی کی هلته د قوم غم چا سره نشته ټک کار په دفترو کې نه کیږي ټک کار چې ورشي درته به ګوري که جیب دې لږ خو خو سللو پتو به وشي او که جیب دې ښه نه و داسې سپېره شیخ میخ وي نو بابوګان هم درته وایي چې شیخ اوزه آرډر شوی دی شیخان ټول نیسي نو غریب منډه ونیسي خدای دې ما تانې لور ولا خدای دې ما کچرو لور ولا خدای دې ما دفترو لور ولا خدای دې ما چپړاسیانو له محتاج کدا د دفترو قرباني چي دي ما دې خدای دوی لور تک کار نکی اقتصادی طور وہ ٹماٹر ارزان شو په 3 روپے سیر شو مال کا ټماټر ارزان شو الته ټیپر چې په 8 روپے سیر شو په ستارشاه باچا کالونه کې ټیوبویل تیار پروت ته ولی ماشین نه راوړې او په نه لګي کته پیسې او فند را سره نشتا پیسې نشتا پرون په چترال کې د پیپل پارټي د سیټ د پارا 6 لک روپۍ وی چې چترالیانو له اعلان وکړو او قوم له بوس کلو د پارا پیسې نشتا نصرت بٹو بیگم نصرت بٹو چاہتا ورځې ډیره و په چترال کې 8 ورځې او چترالیانو ته د سلويخ زرو کورونا الاټ کول د سیټ ګټلو د پاره هغه د پاره پیسې وی او په ټیوبویل باندې پمپ لګولو د پاره پیسې نشته د یو ټیوبویل افتتاح ودلتا په میچنی روډ باندې بے نظیره چې ورته راغلی وه په یو افتتاح د هغې 10 لک روپۍ لګېدلې هغې دپاره پیسې وي او موږ دپاره د څکلو د اوبو د مشین پیسې نشته نو زما عزیزانو آسمانی عذاب لاندې راغلی ای که خدای ته منظور وا او الله دې نور زیات کی زما دا دعا ده ځکه چې تاسو کړی دلته یو 2 ګډیان دي داسې سایکل چلی خدای چې په ژوند پیژندلی دي داسې شکل ته نو هغه مرستو د دې ډاکخانه سره جنډا ودرولې و داسې بور په سیړه پیدا پکار داده چې دې غریب لا خو چرته هغه د لاس موټر ورکی کنه پکار دې کنه دې مونږه وځه خریل لاس وړې دې دغه لا په ورکی نو عزیزانو عرض میں داو چې دا قوم باندې آسمانی عذاب نازل توربیله کې ولی وبنشتا ورسک کې ولی وبنشتا ملکند کې ولی وبنشتا لوډ شیډینګ ولی دی پوری کې وب زیاتیږي که کمیږي تاسو وای پوری کې خو دریابونه اسمان ته روخي نو آسمانی عذاب در باندې نازل دی د پیغمبر خیرو والے قوم دی تاسو بد دی انجام سکٹ میزائل پریوته دی اغه میزائل دوی پیجنی نه چې دا د کم ملک میزائل نو سکٹ میزائل در باندې را پرې او 2000 کیلوګرام میزائل 2000 کیلو چې کوم دنیا بالکل تباہ کړي
نو آسمانی میزایل هم در باندې شورو شوي او د ځمکې اوبم در باندې وچې شوي او د بجلی پکیم در باندې ودرېده، انجام به ګورئ چې نور به څه کیږي. دا به ټیکېږي کله؟ دا به ټیکېږي اله چې د ملک قانون شریعت شي، د ملک قانون قرآن شي، د ملک قانون دین شي او هر یو مجرم لا د جرم مطابق سزا ورکړي شي. نن تو ګوره روزانه اخبار کې ګوره روزانه دا دکان والو مجرم पुलिस के हिरासत में खड़े हैं, ये नकबजन है पुलिस के हिरासत में खड़ा है, इसके हीरोइन लाराय वरसरौनी वेशवा पुलिस के हिरासत में खड़ा है. उस दगा गला डाकवान और हरामियान دا وګوره چې دغه پولیسي څه وخت کې کچرو تراولي وکیلان ورسره پیشي چې جدي د مور او پلار مور شیخ جنید پلار شیخ جنید بغدادي او مور رابعه بصري و. دا خو پاک صفا لک دی. مجسټریټ وی ښا دا پولیس غلط اف آی آر درج کړی دی, زئی ما په جرم ضمانت باندې پرې هغه آرامیان سبا بیا غټ سترګي کوي په دې سرک باندې د ویخې مور نه زامن تختی روانې لارې ته ورټوپ کي او بورې ته راوغورځي روانې لارې. او څه چل پکې تیر ورځو کې مونږ یو اشنا دی کابل سره روان دی موټر پر راغلی چې موټر پر راغلی دی موټر کې ناست دی موټر ورته ولاړ دی کاکا کم خوازي هغه تاسو کم خوازي وي زه خو رامداس ته ځم دی ویل مونږ هم رامداس ته ځو خو لار راته نه ده معلومه اوس غله په موټرو کې ګرځي خدای مرکه چې موټر کې کینه نه ویل مونږ هم رامداس ته ځو خو لار راته معلومه نه ده راځه کینه ویل مونږ ته به لږه لاره مخې رستو یې کینولی دی یو سړی ته یو څنګ ناست دی یو بل څنګ او ایو ورته چالکه دا دروازه لک پارام بندوا د پلانی زوی کنځلې ورته ویل د پلانی زوی خو بتای ویل ته به خپلو کې چې ډبګرې ته را رسېدلی ټاپ ټوپې په خپلو کې جوړ کړی چې ټاپ د ورته ما لکه ما دا په معمولي خبره جګړه ما د ما کول او 15,000 روپۍ په جیب کې وي چې رامداس سره دې کوس کو او 15,000 روپۍ تی وېستې ورته خبر زمونږ داسې کار دی نو چې دی را روان شوی چې دی بالا مړی زمونږ دکان ته را رسېدو چې کتلی دي 15,000 روپۍ جیب کې او دا قسم غلی بله ورځ دی شالادات بابا سره نیولي دا قسم غلی ټوله ورځ ورپسې پولیس ګرځېدو دی شالادات بابا سره ونیوه تپوس یې وکړئ چې څم کړه کم خوا لاړ دی له خو څه پکارو دی له پکارو چې دلته دی ونیوه دا راهزن دی چې راهزن دی بس موټر نه را کوس کا او توره ورته تړاک گردن ته هلته وغورځه چې د یو څو سرونه په سرک خلک وګوري که د غلا نامه چا واغسته نو ګیره مې کله کوي وابې د غلا نامه ستا د ملک هغه د انګریزانو قانون دی او د انګریزانو د پرکټو حکومت دی انګریز لاړو پرکټي پاتې خیال امراغه زمونږ حکومت دغه لپاتې شو نن په اخبار کې لیکلي چې د مذهبي امور وزیر چې دی هغه په پلاني زیارت له غسل ورکوي زمونږ د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر چې دی هغه پلاني زیارت له غسل ورکوي او صادر به پې غواړي یعنی قبر به لمبوي الکه چې قبرونه لمبه خوار شي چرته خوار غریب کمړي وی لمبه وا چې ثواب خودي وشي که نو قبر به لمبي اوس کداغه وزیر ته ته چې راشه دلته یو غریب مړ دی څوک نشته لګي و لمبه وا مړ به دي کی پټکی کنه اوس هلته چونکې د اهل بدعو راج دی قبر له غسل مونږ دغه لپاره او دا د خپل اعمالو د لاسه زمونږ د غلطو فیصلو د لاسه خدای خبر چې زمونږ حشر او زمونږ انجام بسي. مالک یوم الدین
دا مسلسل بیان دا الحمد نرا روان دے. مالک یوم الدین دا بل صفت دے دا پروردگار عالم. چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه به صرف او صرف د الله ذات، بل څوک بنی په دغه ورځ باندې چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم په دغه ورځ باندې څه اختیار لرم. علماء وایي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی، आवाज به وشي لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ بم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زم څه یم. بیا به ملائکه आवाज وکړي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ الله دے چې هغه یو دے او داسې په قهر دے. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه با ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړي دا ورځ با یو ورځ وي او دا یو ورځ چې دا به 50,000 کال وي. علماء وایي چې 50,000 کال به په دې رنگ نه، 50,000 کال بداسي وي چې د هغه قیامت یو کال بد دی دنیا د 50,000 کال عمر. دا حساب لګوي د هغه قیامت یو کال با د دې دنیا د 50,000 کال عمر. داغه یو میاشت با د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر. داغه یو ورځ با د دې دنیا د 50,000 ورځ عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر. او که حساب ما کړی دی
یو کال د دې دنیا د 50,000 کالو نو 50 ځله 50 زره 50 ځله 50 زره ویخ شي خدای بندگانو ملک در نسیلاب یوړ که تاسو سړی وې نو خزه به در باندې وزیر اعظم وا ملک در نه وبو یو نه په قیامت پويږي نه په دنیا پويږي نه په آخرت پويږي سے ویلاله میں فتح خان دے فتح خان رونه ما جوړېږي ویخ شي لور ملک د خدای د قهر په پلیټ فارم ولاړ خدای پراستای چې په دې ملک داسې ورځ را روانې دي چې دا کم غریبان یې په کور کې به زړې جامې هم د خزو در نه تختی د ملک دا حالت ویخ شي س عقل ځان کې پیدا کړي سوچ ځان کې پیدا کړي س فکر وکړي نه د تیر شوی زمانه فکر کوي نه د حال فکر کوي نه د راتلونکي نه په خبرو پويږي نه په حساب پويږي نه په کتاب پويږي یو ورځ د قیامت با 15 ارب او 15 کروڑه کال وي یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑه کال وي یو ورځ او په دغه ورځ با دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنئ دا 15 ارب او 50 کروڑه کاله به ولاړی نو داسې به تنگ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص دا به یو ورځ د دینور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تانبې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان د ار سړی سر چې ده آب کټوي وي خټکیږي دا سترګې به د ډېر hebat نه تندي ته وتختی قران کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره heibati ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ وي یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر hebat نه سپینګری شي دومره لوی روب به د دې ورځې چالکان بس پنگیریش السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي قران کې راځي القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
قارعه څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعه هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والوزي، لکه د ملخانو سیل چې راشي او د اسمان لاندې کنارې پټي کی، نو دا خلق به د ډېر هیبت نه د ملخانو په شان والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او دا غرونه به د ډنډت شوی وړای په شان په اسمان کې والوزي، لکه دا بړستنې او توشکونه چې ډکوي. نو پیژنئ هغې ته څه وایي؟ بړستنو ډکولو والا ډنډت ورته وایي، څوک ورته نداب ورته وایي. د مومندو ته یو ډنډت والا تلی و، هغې چې کتلي دي ورته نو خیال یې کړی چې هو یا په پېښور کې چې قوالی کوي یا جوړدا دی. نو رانیولی دی ورته ویل چې قوالی وغږوه، قوالی خو به پیژنئ ماشاءالله. ستاسو کپر یو چیچم بله ورځ راته یو یار دومره ګیره وه، ما ته وی یاره دا د جمعې په ورځ دا پروګرام نه په ټي وي کې څه ډېر خوندناکي دی، مالتا کره شته څه؟ لا یو وړوکی غوندې مې اغوستی دی. وایي تا ګیره کله کم. دا خو به پېژنئ قوالیانې، ډنډتیان، دوپړی، باجې، دا تاسو چې جنجونو کې ور سره روان یې بیا ډزې ورته کوئ، دا خو پیژنئ. دا زمانہ د دې پاتې نه شوه چې چاته وایي چې نصیحت، دا د دې زمانہ نه، دا د دې زمانہ ده چې سړی ګورې او سر ته غوسې، سړی ګورې او سر ته غوسې کوي چې ولی وای ولی پکې نشته. سړی ګورې او تړک که مزګزاري که اجي که شیخي خو چې تړک ولی هلکه وایي څه ولی پکې نشته. ستا له ژوند ستا لعنت دې ځمکې د پاسه ستا وجود دا لعنت. نن زمونږ وجود د ځمکې د پاسه لعنت. دا ځمکه ډېره ښه ده چې مونږ له ځای راکړی دی، مونږ لعنت، مونږ شرمونه یو. زمونږ ښځې وګوره شرمونه دي، زمونږ اولاد وګوره شرمونه دي، مونږ وګوره شرمونه یو. هغه کوم عاده ده زمونږه چې هغه د سړیتوب کوم عاده؟ په لاره رواني کیلې خوري، بله ورځ دلته دا یو لشل ورځې به کېږي، یو روانو کیلې وخوړې پوستکي په سرک وخوړ، په د پاسه بل راغی خو چې خپای پې کېښوه هلته لړه شو. ماړه کې خیال وکړو چې دا اوس د سړي زوی ده کې دومره عقل نه و چې د کیلې پوستکی چې په سرک وغورځوي، په دې سرک سړی پې خویږي، ماشوم پې خویږي، لاری موټر چې پې راشي او د کیلې په پوستکي ټیر راشي هغه پې خویږي. تاسو ووایئ په ایمان چې چېرته په لاره روان یئ، دا تصور مم کړی دی چې دا کیله مې وخوړه دا پوستکی چېرته یو طرف ته وغورځو، تا مو خیال هم کړی.
دا پوستکه بے ځایه ځای وغورځوه. ما بار ملکونه کتلي په دې لاس کې به یو میل پوستکه نیولې، نو بیا په سړک باندې ټیمانو بکسې لګېدلې وي، نو هغه پوستکه باغې کې وغورځوي. مجال شته چې په سړک باندې ته د خټکی یا د کېلې یا د ګنډېرۍ یا د کېلې یا د مالټې پوستکه وګوري، مجال شته. دلته به د خلیل مومند بروانی په لاره باندې ګنډېرو ګوتې به لاس کې نیولي دغه بم کوي او پوستکی به په سړک غورځي او روان. خلیل مومند دا د خلیل مومند پښتانه دي، دا د ثوابای پښتانه دي، دا د اشنغر دي. اشنغر خو بیا جنډه ولاړه ده، خو ډېر تیز دي پښتانه. کم قوم چې دومره بې ضمیره چې چا کې دومره تمیز نه چې دا زه غلط کار کوم، دا د نه سړي د زوی کار ما ته نه دي پکار. هغه قوم بیا دا د پلاستیک ګوتای راوتی ګند پکې واچي، هغه ګند ویڼای کې وګور، هغه ویڼای لاړ شي بند شي. پرون سحر دا زمونږ د کوڅې ویڼای بنده، نو کشتای پکې ګرځي. کارپوریشن والا رااله و تختید، ولی جی وی جی نور به ولا راول. دا کارپوریشن دا غله، دا بېمان، دا غلچکی، دا د ټیکدارانو کمیشن خورون کی، دا غله رااله او تختید. دا ټول ورځ ګرځي په چواریانو پسې او چواریانو نه په تنخواګانو کې سي. دا ټول ورځ ګرځي ټیکدارانو پسې او ټیکدارانو نه په ټیکو کې سي. یو د کمیټې سړی راولي چې په دې الماری کې په دې قرانونو لاس کې دي چې ته په خپل علاقه کې ټیکې کې ته څومره کمیشن د ټیکدار نه راولي. په دې صورت برات په لاس کې ده، ټول رااله او تختید، نه بیګا زکور ته تیرې دې شوما او نه په سحر را تیرې دې، کشتای پکې ګرځي. سچل دې ګټر بند. امریکای نه انجینیر زمون کارپوریشن راغوخته دي، زمون د کمیټې کارپوریشن امریکای نه انجینیر راغوخته دي. دا د ورسک ډیم دی پکې فالټ راغله دی یا د توربېلې ډیم دی، د امریکای انجینیر برازي او د دې معاینه وکړي چې د دومره ګټر علاج نشي کولای کارپوریشن. الله پاک دې په خر سیلاب یوړه کا ستا وجود لعنت ته په دې ځمکه ده. پاس د کارپوریشن ټولې پیسې چاواله دا غلا او غلچکی چې پکې را جمع شي، دا چاواله د ملک د بل څغم نه خدا میر لري کا بل میر لگاو بل لري کا وړو کې غل لري کا لوی غل راولا لوی غل لري کا وړو کې غل راولا. دا زمونږ د ملک فیصله په مونږ در سره نازل دي. کله به وړای بندي، کله به وبني، کله به بجلی نه، کله به اوړه ګرانی، کله به غوړی ګرانی. اوس د یکم من بعد د بجټ تماشې به وکي. بجټ در باندې را روان دي ان شاء الله په وینو بجاړي، په وینو دا قوم به په وینو جاړي. زمونږ د ملک وزیر اعظم وړاندې نه ویلی چې کھریاں کہ نہیں باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار رہی. تیرے در باندې را روان دي لګي ورته وی خو سي گئی.
تور خاور بمزی دا دی چې درته چغې والی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ، ہمارا عزم غربت کا خاتمہ نو غریبوں کا خاتمہ. په غریبو به خدای ټوغکې راولي، دا ټول به مرداري. د ملک ته د غریبو ضرورت نشته، ملک ته د سرمایدارو ضرورت. سرمایدار چې راوغواړي، مانن پولیس والا ته وې ما وی چې دا ویڼه بند ده، نو د دې ویڼه خلاف په میر باندې کیس رجسٹر کړي، د کمیټې په میر باندې کیس رجسٹر کړي چې ستا په دور حکومت کې 2 ورځې خلک کورونو ته نشوتله د ښاو غلو د لاس او د ښاو ویڼو د لاس، هر سړی به بډې والو کېړای به وسته او را روان په میر. پولیس والا ماته و چې په میر څنګه کیس رجسٹر، په دغه به رجسٹر کو دا دروغه باندې په میر څنګه، په چواړیانو به رجسٹر کو په میر. مالچا میر سورب سنډا ده باغې نشي رجسٹر کو. نو کمل کې چې د انصاف دا حالي، دا د میر د حضرت عمر نه لوی سره ده چې هغه به ټول شپه په کوڅو کې ګرځېدو چې چاته تکلیف نه وي، چې کله نه د میر شوی دی باغوانانو ډیره یا د علاقې ته راغلی دی چې کتلی چې هلکه تاسو ته څه تکلیف خو نشته. پیجارو موټرې ورکړی دی په هغې کې 10 منه ناستي او ګرځي پکې. په میر څنګه کیس رجسټر نو مالدا نور مړی تاڼې ته درغلي نه پړت پرچا پې چاک کوي. تاسو خدای تباه او برباد، ستاسو د ایف آی آر ستاسو کپره وخوره، ستاسو پتاڼو کې د ایف آی آر غریب د پاره پروت دی، مورمړی پلارمړی د پاره پروت دی. د تاڼې ایف آی آر د کلی خان او نواب او معتبر د پاره نه دی. نو د کوم ملک د قانون چې دا حالي چې د ملک ایف آی آر هغه غریب د پاره سرمایدار د پاره نه، دغه ملک د خدای د ماخام نه رئیسته په تندر والی، دا ملک د خدای په سیلاب یوړي. ما د خدای مخ کې په سیلاب یوسی او تاسو را پسې امین کوي خدای امرک کا چورک چې سیلاب هم یوسی او پرې د چې خر سیلاب می یوسی مرګ می لیدا آشنا می نه پخلا کاوه. تاسو علاج سیلاب دی سیلاب والله که په ژوند ټیک شي، که تاسو په ژوند ټیک شئ نو زما په دا ګیره متیازې وکړه نه ټیک. یو حکم عقل په خبره نه پوهېږي، خدای خبر د سر په ځای در پورې کاڼي تړلي دي که څه چل خبره نه پوهېږي. دا خبره ما 2 ځله دلته دې جمعه کې کړې چې دا کیلو پوستکي قسم په خدای دلته مې د جمعې مونځ کې لیدلي او زمونږ دکان سره تیرېده په دې سترګو مې وړي چې کیلو پوستکي په سره کو خبره نه پوهېږي. نو عزیزانو عرض مې دا و که پوه نه شوئ غرق بشئ لاو بشئ. هر قوم ځان په خپله جوړوي، اسمان نه جوړېږي. دا نور قومونه وګوره ځان په خپله جوړ کړي. هر یو سړي پسې سپایي نه ګرځي چې دا ګن بې ځایه ځایه مه غورځوه. هر یو سړي ته په خپله عقل او سوچ ورځي چې دا ګن بې ځایه ځایه مه غورځوه. نو عزیزانو د دنیا ژوند یوازې منځونه او دسونه نه دي، د دنیا ژوند دام دی چې بې ځایه شی او نه غورځې دې کې هم اجر او ثواب دی. که دا عقل او سوچ هم ځان ته راونه وستو لاو به شئ.